شهرداری کندهار از راهاندازی کارزار یک ماهه به هدف پاککاری این شهر خبر می‌دهد. در همین حال باشندگان شهر کندهار از مسئولان می‌خواهند تا افزون بر پاککاری شهر پروژه‌های بازسازی را نیز روی دست گیرند. شهرداری کندهار پیش از بارندگی‌های زمستانی به هدف پاککاری شهر و انتقال کثافات به بیرون از شهر یک کارزار مردمی را آغاز کرده است. به گفته مسئولان این اداره با کمک شهریان کندهار این کارزار به مدت یک ماه 15 ناحیه را از وجود کثافات پاککاری می‌کنند. دا شهر چې اوس پیلن د کندهار ښار د څلورمې ناحیې څخه را شروع سو یوه ناحیه به په مکمل ډول له کثافاتو څخه پاکیږي. انشاءالله د یوې میاشتې په موده کې به د ښار 15 ناحیې په مکمل ډول سره پاکې شي. د شهریانو څخه هم غوښتنه او هیله هم دا د هغه ځایونه چې موږ څه پاکو یا پاتابونه یا چرې یا کثافات چې پورته کوو هغه باید بیا په هغه چرې او پاتابو کې کثافات ونه غورځي یا د کورونو کچرې د دکانونو کچرې هغو ځایو ته بیا وانه چی. ټولو ناحیو ته ورځو چې هره ناحیه کې داسې یو تکلیفي ځای چې ډېر خلک ورسره په تکلیف وي نو هغه ځایو ته موږ ورځو. اما باشندگان شهرداری کندهار این کارزار یک ماهه را برای پاکی و صفایی شهر اثرگذار دانسته و خواستار توجه مسئولان درباره بازسازی جاده‌های این شهر هستند. مشکل جوړي د قانونات اوبه راپورته کېږي دغه جمعیت اوبه ورپورته سي ګرد ځایونه سره خراب کړي کوم ځایونه چې خراب دي د سړکان ډب دي یعنې خراب شوي دي یا ځای چودلي دي یا کښېنستلي دي د هغه د ترمیم دپاره که کار وشي ډېر به ښه او دغه دا کثافتاني او په باندې سمې طریقه ورته کښېښول. مخکې دلته دا لرشیان چې وه دا بند و اوبه بار وخت راوښتلې داسې کوم دغه نه داسې اساس شی نه و چې دا اوبه لرشیان داسې ایله سي هر وخت به دلته اوبه راوښتلې هر وخت به مشکلات د لرشیانو سره. بسیاری از باشندگان نواحی پانزگانه شهر کندهار هنگام بارندگی‌ها و سیلاب با چالش‌های جدی روبرو می‌شوند، اما شهرداری کندهار از داشتن آمادگی‌های لازم به خاطر جلوگیری از آسیب‌های بارندگی و سیلاب‌ها در سال روان در این شهر خبر می‌دهد.